روهیت شرما په خپل تازه مرکه کې ویلي چې موږ سره د جوپرا آرچر، جاسپریت بومرا، هاردیک پانډیا او کرونال پانډیا ویره نشته او د دوی غوره ځایناستې مو موندلي دي. د فری هټ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه. ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ به اوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولي نښانو شرنګه به یوال انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته در ورسیږي. روهیت شرما چې د ممبئی انډینز لوبډلې مشر دی او تازه د روان کال آی پی ایل سیالیو پلی آف ته وتلی، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې موږ سره اوس مهال د جوپرا آرچر، جی ریچارډسن، جسپریت بومرا، هاردیک پانډیا او کرونال پانډیا ویره نشته. نوموړي ویلي په دې وروستیو کې موږ نهال وندیرا او تلک ورما په نوم لوبغاړي موندلي دي چې د هاردیک پانډیا او بومرا په څېر لوبه راته ترسره کولی شي. نو ویره د څه لپاره ده؟ نوموړي ویلي دي چې په خپله لوبډله کې وړتیا ویني او باوري دی چې د روان کال آی پی ایل سیالیو غوره لوبډله به د دوی ممبئی انډینز وي. روهیت شرما زیاته کړه په دې وروستیو 2 کلونو کې نهال وندیرا او تلک ورما موږ ته د بومرا، هاردیک پانډیا او کرونال پانډیا په اندازه کارګردګي کړې او لا ډېرې تمې ورته لري. روهیت شرما ویلي په راتلونکي کې به دغه 2 لوبغاړي د ممبئی انډینز او هند لپاره غوره لوبغاړي وي. دا په داسې حال کې ده چې نن ماښام به د آی پی ایل په جریان کې د ممبئی انډینز او لکھنو سوپر جینټس لوبډلو ترمنځ د پلی آف پړاو ایلیمنټور لوبه ترسره شي چې ګټونکی به دوهمه کوالیفای ته لاره ومومي او بایلونکی به یې له روان آی پی ایل سیالیو بهر شي.